بنیاد د قربانی چې دی هغه د حضرت آدم علیه السلام دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې. خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیه السلام اولاد بچی کېدن او هغه به یو زوی او یو لور کېده. نو کم زوی او لور به چې یو ځای وشو نو د بل بچی وشو جوړه، نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې وې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه که نه چې بدل وکړو، هغه ورته ووایي چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله واله. نو هغه ورته وایي چې دا خو جایز نه دي. هغه وایي چې هر څه چې کېږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دا رور مړ کا چې د غمه اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. ته به هم څه خیرات یو څه د دې غره د پاسه به یې کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و نو د هغه قرباني به اسمان ته یوړی شوه، او څوک به چې په ناحق و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوری یوړو او د غره د پاسه یې ودرولو، او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوری چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو. او دغه ګډوری نیغ جنت ته بوتلی شو. قرآن کریم کې راځي چې اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا هغه وخت چې د آدم علیه السلام دو زامنو قربانی وکړه، فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوه، ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې همدارنګه الله قربانی قبلې د چا؟ د متقیانو.
چې دا سالیسی هم قابل بیلو دا نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغۍ راونیوه او د دې قابیل په مخ کې حلاله کړه. د ورته کته مطلب دا و چې ته دې د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغستا او د دې رور په مرای باندې کېښوه او حلالې چې حلالې کړو. بیا په صادر کې واچولو، شاته به ګرځولو، په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه ښخوي. نو الله پاک ورته چل ښیي. شپږ میاشتې دا رور پنډوکی کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره حکم څه. نو الله فرمائی فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولېږلو او یو مړه مرغۍ راواغستاو د دې قابیل په مخ کې، هغه په دې خپله مخوکه باندې ځمکه وکنستا او دا مرغۍ پکې کېښوه، په مخوکه بیا پې د پاسه خاورې راواړو. ده ویو هوی زه به هم دا خپل رور داسې ښخ کړم. دم وله کنده وکنستاو، رور یې پکې کېښوه، پې د پاسه خاورې راواړو. علماء محدثین وایي چې دا ګډوره د حابیل چې دا جنت ته بوتلی شو او په جنت کې دا ګډوره پاللی کېده، هلته اوسېده. څه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ وخت چې راغی، نو ابراهیم علیہ السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالومه نو زما زوی به حلالېدو ته غاړه کېږدي او که کېبه نه. زوی نه چې تپوس وکړو نو زوی ورته وایي چې قال یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې درته څه ویلي شوي دي ته به څه وایې؟ وی پلاره زه ستجدني ان شاء الله من الصابرین. زر دی چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې. ما به حلالۍ او زه به غږم چې څه وخت کې منا کې مذبح ته یې بوتلو، پلار او زوی ودرېده دواړه. اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما ارکله چې پلار او زوی دواړو الله حکم تا غاړه کېښوه، دا ډېر ګران کار. نو فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما
چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تمرای کې دا ډېر ګران کار. زوی لالول پلار ورته گردن کې خو چې زوی لالولو حکم شوی دی زبی لالو د ځان د لالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کې خو او ځان پیش کو لالولو چې خدای ویلی چې د حلال کنو ما حلال کن. فلما اسلما وتله للجبین آر کله چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد وتله للجبین او بیاي زوی د دې سټنا او د خپو نه ورنیو او په دې سمکه راواچول وتله الجبین جبین دې زته وای په دې سره داسي راواچول. خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګېدی. عزیزانو عرض داو چې د ده په مرۍ چاړه کېښوه هغه ګډوری چې کوم حابیل قرباني قبوله شوې وه هغه جبریل راوستو د جنت نه او د ده په خپو کې واچولو هغه حلال شو. اسماعیل علیه السلام اتنا بچو. ابراهیم علیہ السلام چې سترګې پرانیسته نو زوی ولاړ دی او ګډور اعلان دی حلال پروت دی. غصه ورله چې دا ولی ما خو زوی حلالولو. الله فرمایي چې دغه وخت کې ورته ما आवाज وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم علیه السلام وسکیګما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینی